کتاب مشکات المصابیح شرح روانوا او په دې مبارکو درسونو کې منګه د مانځه مسائل بیانول. هغه مسائل چې هر مؤمن ورته ضرورت لري. آخرنی مسله د مانځه په مسایلو کې هغه دا بیانېده د تشهد طریقه. په تشهد کې به کینې څنګه او تشهد کې به څه وی او د ګوتې د خوځولو طریقه په ګوته باندې اشاره کول کله به کې کله نه او د هغې حکمتونه د ټولې مسلې په آخرني درس کې د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره بیان شي. د هغې نه بعد بیا مؤلف رحمه الله باب راوړی دی، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها. دا باب دی مسلې دپاره راوړی دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل، د دې طریقه، احکام او مسائل، وفضلها او د دې څه فضیلت دی. یعنی چې یو سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي الله به له څه اجر ورکوي. دا مسله به پکې تفصیلا بیانوي. دا ډېر اهم مسایل دي. د تشهد پسې دا مسله راوړه، ځکه چې کله ته تحیات ووایې او بیا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله، نو بیا په هغې پسې څه وی په هغې پسې بیا درود شروع کړې. نو ځکه یې دلته د درودو مسله راوړه. الفصل الاول کې اولنی حدیث راوړی دی عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. عبد الرحمن ابن ابي ليلى وی دا یو مشهور تابعی دی او مشر تابعی دی. تابعی هغه چاته وی چې د صحابي سره ملاقات شوی د ایمان په حالت کې او بیا په ایمان باندې مړ شوی، نو د تابعی ویل کېږي. بیا د تابعی په درې قسمه، مشران او بیا منځني او دریم کشران. نو عبدالرحمن ابن ابي ليلى دا په مشرانو تابعینو کې دی. وی چې لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب بن عجرة صحابي را سره وی میلاو شو، ما سره ملاقات وکړو. فقال وما ته وی الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. تالی یو تحفه در نکم چې ما اورېدلې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. دا د هغوی تحفې وې، دا د هغوی هدیې وې چې یو بل ته به د دین دا مسلې بیانولې. په دې باندې به هغوی خوشحالېدو، په دې تحفو به نه خوشحالېدو چې یو سړی مالامال لا کړي او دنیوي څه ساز و سامان را لراکي. نه، په دې به هغوی خوشحالېدو چې یو بل ته به دیني مسله هغه بیانوله. نو کعب بن عجرة عبدالرحمن تابعی ته ووی یو هدیه یو تحفه دله در نکم چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده. فقلت بلا، وی ما ورته چې ولې نه، فاهدیها لي، دا مال راک دا هدیه. وی راته ووی چې سألنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو او موږ ورته دا ووی چې یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، کیف الصلاة علیکم اهل البیت، موږ به په تاسو باندې په اهل بیت باندې څنګه درود وایو. فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك. د سلام طریقه خو الله موږ ته ښوولې ده، هغه واضحه ده چې سلام به په څه طریقه اچو، خو د درود به په څه طریقه باندې وایو. قال، بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه درود وښو چې هغه مشهور درود دی، درود ابراهیمي. قال قولوا، هغه ورته داسې وایي اللهم صل علی محمد، ای الله رحم وکړې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد،
او د محمد صلی الله علیه وسلم په کورنۍ باندې کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم لکه څنګه چې رحم کړی ته په ابراهیم علیه السلام باندې او د هغه په آل باندې انک حمید مجید یا الله تستایلی شوی او پاک ذاتي اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد یا الله برکتونه نازل کې په محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه په کورنۍ باندې کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم لکه څنګه چې ته برکتونه نازل کړي دي په ابراهیم علیه السلام او د هغه په کورنۍ باندې انک حمید مجید یا الله ته ستایلی شوی او پاک ذاتي متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دی د حدیث کې ډېرې زیاتې مسلې دي خو د دې نه مخکې یو څو خبرې یادې ساتئ اولنۍ مسله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل په منځه کې دا واجب دي اگر که دا مسله اختلافي ده خو احتیاطي قول هم دا دی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل واجب دي ځکه چې دې باندې امر شوی قولو امر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی امر کړی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما امر دی د الله سبحانه وتعالی طرفنا او چې په کوم ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره وشي نو هلته به هم درود وی الا هغه اذکارو کې چې هغه مشروع اذکار دي لکه اوس داسې اذکار شته چې په هغې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم راځي هلته به درود نه وی دغه شان اذان کې لکه ویل کېږي اشهد ان محمدا عبده ورسوله نو دغه ځای کې درود نشته یا قرآن کریم کې ته تلاوت کې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل یا داسې نور ایتونه نو په دغه ځای کې به درود نشته نور چې کوم ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره وشي هلته به درود وایي دا خوله پرې لږه خوځوئ دې باره کې ډېر سخت حدیثونه راغلي دي هغه به تاسو واورئ انشاءالله ډېر سخت حدیثونه او الحمدلله ثم الحمدلله دا د شرف او د عزت خبره ده چې زموږ د سلفیانو په درسونو کې به په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ډېر وی ځکه زموږ په درسونو کې یا د الله خبره کېږي او یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ځکه زموږ په درسونو کې د درود ویلو موقع ډېره وي بعضو محدثینو د بعضو فقهاو استادانو د امامانو درسونه پرېښودي او بیا به تلو د هغه علماو سره به کېناستو چې هغوی به حدیثونه بیانول چا دې تپوس وکړو ولې وی هلته موږ د سره درود نه وایو وجه دا دی چې د پیغمبر د نوم تذکره نه راځي خو بس دغه خبره اورو ارا ورأى ورأيه زما دا رای ده د هغه دا رای ده او به دغه خبرې دي او زموږ په زمانه کې رحمت الله علیه قدس الله سره او به دا خبرې روانې دي درود به پکې وانه اوري ځکه چې هغه ټولې د بزرګانو قصې دي د بزرګانو په قصو کې درود کوم ځای کې راځي درود خو په هغه ځای کې راځي په کوم ځای کې چې د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم نوم اخیستی کېږي هلته درود راځي د دې درود ویلو ډېر زیات فواید دي امام ابن القیم رحمه الله نور علماو لیکلي دي د قرآن او حدیث نه راویستي ډېر زیات فواید دي یو څو د ذکر کوم تاسو به حیران شي دا موږ ته وړوکی کې عمل ښکاري په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل او زموږ د پښتانه خو پکې بلکل صفر دي زاره به دي شنه شي خوله به دي ستړي شي ته به د پیغمبر نوم اخلي خو دا مسلمان به صلی الله علیه وسلم ونه وایي دا مسلمان به علیه الصلاة والسلام ونه وایي دا مسلمان به درود ونه وایي دقه به د خولې د ټاله اچولي بس او په دې عقل عرب به وګورئ زموږ په دې ملک کې دا
دا پنجابیان زمونږ نه ښه دي په دې مسله کې کوم ځای کې نوم والی د پیغمبر به دوی پې درود ووایي زمونږ پښتانه وبه یې نه ډکوي او ته به وایي چې دا مسله هم که صوابیانو راویستې ده نو دا خو د ټولو پیغمبر دی دا خو د ټولو پیغمبر دی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې یو حق دی ګورئ چې کوم ځای کې د هغه نوم راشي موږ په هغه باندې درود ووایو ډېرې زیاتې فایدې دي پکې یو فایده دا ده چې څوک درود ډېر وایي نو ده د الله په خبره باندې عمل وکړو ځکه چې دې باندې امر چا کړی دی الله کړی دی دا ټول نه غټه فایده شو دویمه فایده په دې کې دا ده چې الله هم په پیغمبر باندې درود وایي ته هم درود وایي نو ستا کار د الله د دې کار سره موافق شو دریمه فایده پکې دا ده ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله هم درود وایي او ملائک هم درود وایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نو کله چې تا درود وایي نو ستا کار د الله د کار او د ملائکو د کار سره موافق شو څلورمه فایده پکې دا ده چې کوم سړی یو پیر درود وایي الله پې لس رحمتونه راوروي په یو پیر درود ویلو سره لس رحمتونه ګورئ ها پنځمه فایده لس درجې به در الله اوچتې کړي شپږمه فایده لس ګناهونه به در الله کم کړي اوومه فایده لس نیکیانې به در الله لرې کړي لس نیکیانې په یو پیر لس درجې اوچتېده لس بدیانې به در الله لرې کړي او لس رحمتونه به در باندې راووري اتمه فایده دا ده دا دعا قبلیږي کومه دعا کې چې درود ویلی شي هغه دعا الله نه واپس کوي قبلیږي زمونږ په دعاګانو کې درود د سره شتي نه لاس اوچت کړو به یو څو دعاګانې وبه مخ له رواچ حدیثونه به راشي په دې ټولو مسلو انشاءالله حدیثونه را روان دي خو دا زه هغه مجمل او لنډې خبرې تاسو ته بیانوم نهمه فایده کوم سړی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه سفارش کوي د قیامت په ورځ لسمه فایده په دې سره ګناهونه بخلی کېږي چې کوم سړی درود ډېر وایي الله ورله ګناهونه بخي یولسمه فایده کوم سړی چې درود ډېر وایي الله وله غمونه او دردونه او سوچونه او فکرونه ورله الله ختموي دولسمه فایده حدیث کې دا راځي چې دا انسان د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې کوم سړی چې درود ډېر وایي دیارلسمه فایده یو حدیث کې راځي چې کوم سړی غریبي او دی د الله په لار کې مال نشي لګولی ځکه چې مال ورسره نشتي نو دی په پیغمبر باندې درود وایي نو دا درود داسې دي لکه ده چې صدقه ورکړه څوارلسمه فایده انسان حاجتونه پې الله پوره کوي کوم سړی چې درود ډېر وایي الله ورله مسلې حل کوي هر قسمه حاجتي الله یې پوره کوي پنځلسمه فایده الله پې د انسان پاکوي د ګناهونو نه د بدو او د رذیلو اخلاقو نه شپاړسمه فایده کوم سړی چې درود ډېر وایي نو د مرګ په وخت کې دته د جنت زیری میلاویږي د مرګ په وخت کې دته د جنت زیری میلاویږي ولسمه فایده کوم سړی چې درود ډېر وایي نو الله یې د قیامت د سختو نه بچ کوي اتلسمه فایده په دې سره مجلسونه ښایسته ښکاره کېږي کوم مجلس کې چې درود ویلی شي دا مجلس برکت والا دی الله پې برکت راوروي نولسمه فایده کوم سړی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې درود او د سلام جواب په خپله ورکوي شلمه فایده د دې سره غریبي ختمیږي کوم سړی چې درود ډېر وایي د دې سره الله غریبي ختموي یویشتمه فایده کوم سړی چې درود ډېر وایي الله یې د بخل د صفت نه لرې ساتي د انسان بخیل نه وي
دویشتمه فایده دا انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیرونه بچ. ځکه چې دې سړي ته ګورئ دا معمولي خبره نه تاسو ته ما وویل دې سړي ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیرې کړي دي چې د هغه په مخ کې د پیغمبر د نوم تذکره وشي او هغه درود نه وایي. څو شوي ده؟ دوی شوي ځوانه. دوی شوي که نه؟ دوی خطا دي. دېرشتمه فایده په دې سره د خطیب خطبه او د مقرر تقریر پوره ښکاري. په خطبو کې به دا وی، په تقریرونو کې به درود وی. څلېرویشتمه فایده دا د جنت لاره ده. یو حدیث کې راځي چې کوم انسان درود ډېر وی الله ورته د جنت لاره اسانه کړي. پنځویشتمه فایده د قیامت په ورځ په پل صراط باندې چې کومه رڼا تقسیمیږي نو کوم انسان چې درود ډېر وی الله ورته دغه رڼا نصیب کوي. شپږویشتمه فایده کوم سړی چې درود ډېر وی الله یې برکتي کړي. د انسان برکتي الله پکې برکت واچي. په هر کار کې برکتي، په وینا کې برکتي، په عمل کې برکتي، په بچو کې برکتي، په ناسته او پاسته کې برکتي. ویشتمه فایده د الله د طرف نه پې د رحمتونو باران کېږي. اتیشتمه فایده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت ډېرېږي. کوم سړی چې درود ډېر وایي که نه نو د ده محبت ورځ تر ورځ هغه د پیغمبر سره زیاتېږي. یو کم دېرشمه فایده کوم انسان چې درود ډېر وایي الله ورته هدایت نصیب کوي. دېرشمه فایده کوم انسان چې درود ډېر وایي نو دی د الله ذکر ډېر کوي. ځکه چې دا درود دا هم د الله ذکر دی. نو کوم انسان چې درود ډېر وایي نو د الله ذکر ډېر وکړو. یو دېرشمه فایده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حقوقو کې یو حق ادا کړو. ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر حقونه دي په موږ باندې. یو حق دا دی چې په هغه باندې درود ډېر ووایو. دوه دېرشمه فایده کم سړی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ډېر وایي الله د ده خپې مضبوطې ساتي په پل صراط باندې. په پل صراط باندې د ده خپې او د ده قدم هغه نه خوځېږي، نه ولیږي. الله یې مضبوط ساتي تر دې چې دی د یو طرف نه بل طرف ته واوړي. په دې به اکتفا وکړو د 22 فایدو باندې. او نورې به کوم ډېرې دي خو د هغه بعض معمولي عمل دی خو څومره فایدې پکې الله اچولي دي. او زه امید ساتم چې تاسو به دا یاد کړي ځکه چې اکثر ملګري لیکلو والا نه دي. ذهنونه به یې تیز دي د الله نه امید او دا 22 فایدې به یادې کړي انشاءالله. او کم ملګري چې لیکل کوي نو هنیئا لهم د هغوی دپاره خوشحالي ده او مبارکي ده. ځکه چې دا علم ما تاسو ته ویلي چې دې مثال د ښکار دی. نو ځکه شاعر وایي العلم صید والکتابة قیده. علم ښکار دی او لیکلي دې ته پړي اچول دي. نو هغه انسان قمقل دی چې ښکار وکړي او بیا په بازار کې پرېږدي کولاو نو دا کله د سره پاتې کېږي. ولاړ به شي ته وبه تښتي. نو خیر انسان هغه دی چې ځان سره څه ولیکي او دا لیکل دا د قیامت په ورځ ګورې ګوایي هم ده چې دې انسان علم لیکلی. داسې معمولي خبره نه ده. د علم د مسلې لیکل الله په دغه انسان کې ډېر لوی برکت اچوي. کوم چې هرسناکي او هره مسله لیکي دا ورسره پرته وي. دا بیا د ذکریات وي یو قسمه. سبا له بیا رایادوي چې یو وخت کې موږ په درس کې ناست وو موږ به دا مسلې لیکلې. بل مسلې ورته مختصر شي لکه اوس ته په خپل جومات کې یا په خپله دیره کې یا په کلي کې په علاقه کې یا په یو تعزیت کې ناست او زړه دې وشو چې دې ملګري ته نصیحت وکړو. 22 فایدې چې ته بیانې نو 20 منټه بیان پکېږي. 20 منټه بیان ته دې ملګرو ته صرف دا وایي چې راځئ نن تاسو ته بیان کم
چې کم سړی درود وی الله ولا څه ورکوي واورئ ګوره دومره فایده ده په دې لیکلو کې او کم چې نه لیکي زه بار بار وایم که بالفرض داسې دماغي لکه امام بخاري رحمه الله یا داسې نور امامان نو بیا خو صحیح دی بیا خو د موږ څه ویلی نه شو او که هسې خپل وخت ضایع کوي نو دا بیا د تاوان او د افسوس خبره ده او بدبختي ده د دې انسان او یو هغه معذوره دی چې لیکل وله نه ورځي یو سړی تعلیم یې نه کړی او وایي زه په څه نه پوهېږم نو دی معذوره دی خو هغه انسان چې هغه تعلیم یافته وي او هغه کوشش نه کوي د علم د لیکلو نو دا بدبختي ده لکه څنګه چې دنیا ولا کوشش کوي چې د دنیا هر کار یې زده کړي جاهل سړی به جاهل او ته دې تپوس وکړه په دې ځای کې څو بلاکه وال غواړي او په دې ځای کې څو سیمټ اچول غواړي او سیخ څومره راوړه غواړي او دا به څنګه لګي او دا ناپ که او دا داسې د مشین په شان به لګیا شي حالانکه انپړ به وي الف ته لوړ وي خپل نوم هم نشي لیکلی خو دا مسلې یادې کلي وجې ده د هغه وایي چې دې مسلو ته زما ضرورت دی نو کوم سړی چې دین ضرورت ګڼي چې وایي دې ته زموږ ضرورت دی په دې باندې زموږ کامیابي ده په دنیا او په آخرت کې نو هغه انسان بیا کوشش کوي د دین د زده کولو بله مسله به ذکر کو بیا به د حدیثونو له راشو دا درود به وی په کوم ځای کې ډېر ځایونه دي خو یو څو به ته ذکر کړمه 15-16 ځایونه به ته ذکر کړم اولنی ځای په کوم ځای کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره راشي هلته به درود وی دویم د جمعې په ورځ درود ویل حدیث به راشي د جمعې په ورځ خاص پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما درود ډېر وایي دریم ځای د اذان نه بعد چې کله اذان ختم شي درود به وایي په پټه او دغه زموږ په دې ملکونو کې چې د اذان نه مخکې چغې وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا ټول بدعت او خرافات دي ما انزل الله بها من سلطان هیڅ دلیل پې نشته اذان نه خبرې دي څلورم ځای د جمعې په شپه یو حدیث کې راځي جمعې په شپه باندې به درود ډېر پنځم جومات ته چې ننوځې او راوځې دې ځای کې درود ویل جومات ته ننوتو څه دعا ده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ویچ روزی بیا درود اللهم إني أسألك من فضلك یو بل دعا وسرم رضی اللهم اعصمني من الشیطان حدیث کې راځي وی کله چې د انسان د جومات نه راوځي نو د شیطانانو یو پڼ را جمع شوی او کوشش کوي چې به دې سړي باندې ټول حمله وکړي خو چې کله دا دعا ووایي اللهم اعصمني من الشیطان نو الله یې د دغه شیطانانو نه بچ کړي څو ځایونه شو پنځه شپږم ځای د درودو عام مجالس لازم په خپل بیټک کې یو داسې موقع راوله چې پای کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا ټول درود ووایي اووم ځای تشهد التحیات چې موږ ختم کړو بیا درود وایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اتم ځای دعاګانې رابشي چې دا دعا زوړند دی د اسمان او د ځمکې په منځ کې به کوم کې چې درود ونه ویلی شي حدیث به تاسو واورئ انشاءالله نهم ځای بعض روایتونو کې داسې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر سره خوا کې درود ویل په هغه باندې لسم په جنازه کې موږ درود وایو دویم تکبیر نه بعد یو لسم ځای چې کله درته څه حاجت را پیښ شي نو درود ډېر وایه دولسم چې یو عالم خطبه کوي یا تقریر کوي پکار دی چې په خطبو کې او په تقریر کې درود ډېر ووایي دیارلسم ځای دعای قنوت چې موږ وایو که هغه قنوت ویتري که هغه قنوت نازلوي په هر یو کې درود ویل پکار دي څوارلسم ځای یو حدیث کې داسې راځي چې چا سحر لس پیرې درود ووایي
او ماښام یې لس پیرې درود ووایي د قیامت په ورځ به له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش کوي. دې تاسو خبر وو؟ او که مې تپوس وکړو چې د کوم ملک وې زخه ده او ریال نن سبا څو کې چلیږي او ډالر څو کې چلیږي، نو ټول بیا داسې وي چې تپوس یې مه کوه. او چې کیني په دې ملکي حالاتو باندې چې کومې تبصرې کوي، ته به وایي چې دا د وزیر اعظم زوی دی او یا د صدر نوسی دی، دا چې داسې په کار و، دا چې پلاني باچا له په کار و، دا حالات داسې دي او حالات دغه کېږي او دا به داسې وشو. دا کشمیر مسله ته به وایي چې دی مشر دی، او چې دین دی یو مسلې ته پوس کوي او ته نه ده معلومه. نو دا لنډه مسله ده، مختصر وخت غواړي. سحر لس پیرې درود وایه، ماښام لس پیرې وایه، د قیامت په هغه سختو کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش وکړي. پنځلسم ځای چې کله د باندې سختې ډېرې شي، مشکلات ته ډېر شي، به پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود وایه. زموږ خوی چې کله سختې ډېرې شي نو بیا په مخلوقاتو پسې منډې شروع کړه، په پلاني صاحب پسې منډې، عمر له ذلیله ګرځي. چېرته دا طریقه تا تجربه کړې ده؟ جواب به ما ته میلاو شي چې ما ته معلومه نه نو زه به څه تجربه کوم. کله چې درته یو کار سخت شي او مسله نه کي، په پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایه، الله به دا کار اسان کړي. یو عالم خبره کوله، عربو یو عالم دی مشهور، هغه وایي ما د زړه اپریشن کو، زما به د زړه له پاسه به وینه راتله. نو ډاکټرانو ما ته وایي چې ستا د اپریشن ډېر لازم دی، ستا د زړه صفایي هم پکار ده. وی ما ورته وایي چې اپریشن، وی ما ته وایي چې یو کم 100% پکې مرګ دی او 1% کېدی شي ژوندی پاتې شي. وی نو ډېره ګرانه مرحله وه زما لپاره، ډېره ګرانه، او د ډېره ګرانه چې انسان ته وویلی شي مخامخ چې یو کم 100% پکې مرګ دی. خو هلته اپریشن هم لازم و، ځکه چې ما ته تکلیف و. نو زه په دغه سوچ کې ومه چې په دې کې یو نرسه تېرېده په دې اسپتال کې، وي هغه د دې سوریه یا د لیبیا دغه ملک زنانه وه، وی هغه تېرېده او پته ورته وه چې دی په سوچ کې دی او ډاکټران هم ټول ولاړ وي. په دې تېرېدو کې ما ته ووایي چې یا شیخ صلی علی النبي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې درود ووایه. وی دا خبره راته رایاده کړه. بس وی ما دستخط وکړو پاڼه باندې چې صحیح ده، زه اپریشن کوم او که مړ شوم زه یې ذمهوار یم، د خپل مرګ په خپله. او بیا وی اپریشن له بوتم، په ګنټو زما په اپریشن کې هغوی لګیا وو او زه بیا په هوش کې راغلم. نو ډاکټران ګیر چاپېره ولاړ وو او ټول حیران وو. وی ما چې څه چل دی، بل مصیبت راغی. وی حیران موږ په دې یو چې دا اپریشن لا د اوسه پورې موږ کامیاب نه و کړی، خو ته داسې انسان یې چې ستا دا اپریشن الله کامیاب کړو د دې درودو ځلاسه. کله درته یو مسله سخته شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایي، الله درته خبره اسانوي. او موږ ته خو دا نه ده معلومه، دا طریقه موږ ته کله معلومه ده او چا راته ښوولې ده او کله موږ کړې ده. 14 ځای هر وخت وایه، هر ټیم وایه، هر وخت هر ټیم درود وایه، بغیر د څه خاص وخت نه. دا یو څو اهمې مسلې. اوس راځو دې حدیث له. په دې حدیث کې صحابي تپوس وکړو یا رسول الله، سلام خو موږ ته معلومه ده، خو درود به څنګه ورته درود؟ خو دغه مشهور درود دی، دې ته وایي درود ابراهیمي. په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې الله وی رحم وکړه او برکت پرې نازل کړه، او دغه په آل باندې، اهل بیت باندې. اهل بیت څوک دي؟ هغه څوک دي چې په هغوی باندې صدقه حرامه ده، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د ټول پکې دننه راغلو. د شیعګانو ناشنا مذهب دی، وی په دې کې په اهل بیت کې علي بن ابي طالب او جعفر رضی الله عنه کورنۍ او د عباس رضی الله عنه کورنۍ او دا پکې راځي، خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې پکې دننه نه راځي. ناشنا خبره ده. کله چې وویلی شي چې د پلاني کورنۍ، نو اولنی انسان په دې کورنۍ کې څوک راځي؟ هغه د ښځه راځي.
نو ناشنا خبره دوی ته دا ویستي دي بهر ته وی نه نه د هغه زنانه نه. نو دا ټول پکې دننه راځي. او چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور والا خاص ذکر شي او د هغه بیبیان هم ذکر شي او بیا ورسره آل ټکی هم راشي، نو بیا د آل نه مراد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار چې څومره دي. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه، ابو حميد الساعدي وقالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، يا رسول الله من بتا بني درود څنګه وایو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته تسوي اللهم صل على محمد وازواجه وذريته، يلا رحمك په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، داغه په بیبیانو باندې او داغه په ذریت یعنی داغه په اولاد باندې. کما صلیت علی آل ابراهیم، لکه څنګه چې تا رحم کړی دی د ابراهیم علیه السلام په کورنۍ باندې. وجه سره چې د ابراهیم علیه السلام کورنۍ ذکر کی، بل پیغمبر نه ذکر کی، څه خاص رحم؟ ځکه چې د هغه په آل کې او په نسب کې بیا د ټول پیغمبران راغلي دي، نو دا یو خاص کورنۍ و چې الله په هغوی باندې خاص رحم کړی. ځکه دې کې موږ په دې درود کې دا وایو چې کما صلیت علی آل ابراهیم، داسې رحم پې وکړه لکه څنګه چې تا په د ابراهیم علیه السلام په کورنۍ باندې کړی. وبارک علی محمد، او برکتونه راووروه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وازواجه وذریته، او داغه په بیبیانو باندې او داغه په اولاد باندې، کما بارکت علی آل ابراهیم، لکه څنګه چې تا د ابراهیم علیه السلام په کورنۍ باندې کړی دی. انک حمید مجید، یقینا ته پاک او ستایلی ذات. متفق علیه، د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. دا درود چاته یاد دی؟ دا دویم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا تپوسونه زه تاسو نه په دې کوم په دې منځ کې چې تاسو ته احساس وشي چې موږ څومره لرې یو د دین نه او څومره کمی دی په موږ کې، او یو شوق هم پیدا شي د دین سره. د دې دپاره زه تاسو نه تپوس کوم. موږ ته دغه یو درود خوښ شوی دی او بس، او یا هغه بدعي درود هغه د بریلیانو هغه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نور الله يا لګي ټول بدعات او خرافات دي. او د هغې دپاره هغه کتابونه کتابچې غونته کې چاپ کړي دي، دریم دي که نه هم دي راوړی وړي. درود څه ورته وایي؟ د درودو باغچې کې څه ورته وایي؟ ګلدسته درود کې څه ورته وایي؟ اکثر بدعات او خرافات دي، بلکې اکثر پکې شرکي الفاظ دي. ټول د لرې نه چغې وهل یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله، نه دا ناروا دي. نو درود داسې درود به وایي چې په هغې کې شرکي الفاظ پکې نه، یا د ټولو نه غوره درود هم دغه دي کوم چې په دې حدیثونو کې راغلي. د دې نه غوره درود نشته. خو که یو سړی نور الفاظ ویم درودو دپاره، نو بیا به داسې الفاظ وایي چې په هغې کې شرک او کفر پکې نه وي، د غیر الله نه پکې مرسته غوښته نه وي. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من صلى علی واحده، چا چې په ما باندې یو پیر درود وي، صلی الله علیه عشره، الله به پې لس رحمتونه راوړی. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. دا فایده ما ذکر کړ. الفصل الثاني کی حدیث تے وعن انس بن مالك رضی اللہ عنہ، انس بن مالک ہوئی قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی من صلى علی صلاة واحدة، چاچی پما باندی درود ہوئی یو درود، صلی اللہ علیہ 10 صلوات،
الله به څو رحمتونه راوړي؟ لس رحمتونه. وحطت عنه 10 خطيئات، او الله به لس ګناهونه کموي. ورفعت له 10 درجات، او الله به لس درجې اوچتوي. رواه النسائي، دا حدیث امام نسائي رحمه الله راوړی. دا مسله موږ سره تېره شو، په فایدو کې ما بیان کړه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې: اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. د ټولو نه زیات نږدې به ماته د قیامت په ورځ او زما د سفارش حقدار به هغه خلک چې هغوی په ما باندې درود ډېر وایي. رواه الترمذي، د حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی. کم سړی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ډېر وایي او د دې دا ورد په مخه کوي، نو دی به د قیامت په ورځ د ټولو نه زیات نږدې پیغمبر ته، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د سفارش هم کوي. وعنه رضی الله عنه، دام د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: ان لله ملائکة سیاحین فی الارض. د الله خاص ملائک دي چې هغوی ګرځي په دې ځمکه کې. ډیوټي څه ده؟ یبلغونی من امتی السلام، زما د امتیانو درود او سلام ما ته رارسوي. رواه النسائي والدارمي، د حدیث امام نسائي امام دارمي راوړی. د دې ملائکو الله سبحانه وتعالی ډیوټیانې مقرر کړي. بعض هغه دي چې وحي راکوزوي، نو بعضو ډیوټي دا ده چې باران راوری. وریځو دا ډیوټي ده. د بعضو ډیوټي شپېلۍ ویل دي چې خلک بیا راپاسي د قبرونو نه. د بعضو ډیوټي د روحونو اخیسته، د بعضو ډیوټي د انسانانو حفاظت، د بعضو ډیوټي د عرش اوچت کړی دی، د بعضو څه د بعضو څه. نو دا پکې خاص ملائک دي چې د دوی ډیوټي هم دقه لګېدلې ده چې څوک کوم درود او سلام ووایي نو دوی چا ته ورسوي؟ دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسوي. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه حدیث دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: ما من احد يسلم علی، کله چې یو کس په ما باندې درود او سلام ووایي، الا رد الله علی روحي، الله ما ته زما روح را واپس کی، حتى ارد علیه السلام، تر دې چې د هغه د سلام جواب ورکړم. رواه ابو داود والبيهقي في الدعوات الكبير، ده حدیث ابو داود راوړی، امام بیهقي په دعوات الكبير کې راوړی. دلته اشکال له په دې حدیث کې، او قوي اشکال له چې دا څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته روح را واپس کی، او آیا هغه ته چې روح را واپس شي نو هغه داسې ژوندی لکه دنیا کې چې ژوندی و، او دا به بار بار هغه ته روح را واپس کېږي ځکه چې خلک په مخه درود وایي. علماو د دې ډېر جوابونه کړي دي. چا دا جواب کړی چې د حدیث سندن کمزوری، خو دا خبره د هغوی کمزوري د حدیث سندن برابر دی. چا څه جواب کړی، چا څه جواب کړی، خو د ټولو نه ښکلی جواب، او په هغې باندې زړه مطمئن کېږي. هغه دا چې دا د برزخ معاملات دي او زمونږ په ایمان دی، نور په تفصیل باندې نه یو پوه. بس دا کافي ده که نه کافي؟ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې کېږي، بس کېږي. ما او تا که د تفصیل نه خبر هم نه شو نو څه خبره نه ده. زمونږ پې څه دی؟ ایمان دی. لکه ډېرې مسلې دي قبر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تپوسونه کېږي، او دا مړی کېنولی شي، او بیا دا قبر پراخه شي، د جنت کړکۍ ورته کولاو شي، یا د جهنم کړکۍ کولاو شي، یا ورته عذاب. دا ډېرې مسلې په دې ټولو باندې زموږ ایمان دی. اگر که دا مسلې موږ لیدلې نه دي، دا شان زموږ په دې باندې مې ایمان دی. اوس څنګه موږ دغې موږ ته پته نشتي، په دې مسله باندې الله عالم دی، الله پې ښه پوهېږي. او زموږ کار څه دی؟ زموږ کار په دې باندې ایمان راوړی دی.
وعنه رضي الله عنه دام دا ابو هريره رضي الله عنه روایت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر اوریدلی دا لا تجعلوا بيوتكم قبورا د خپل کورونو نه مقبرې مه جوړوئ. څه مطلب دی کورونو نه مقبرې مه جوړوئ؟ قرآن تلاوت پکې کوئ او منځونه کوئ. حدیث کې راځي د دې نه دا مسله راووته چې مقبره د تلاوتونو او د منځونو ځای نه دی. مقبره د تلاوتونو او د منځونو ځای نه دی. او زموږ په دې ملکونو کې دا پیر پرس او قبر پرس او د صوفیان او بریلیان او د پیرانو میرانو والا دوی په قبرونو سخت مین دي. او بل اوس مې ویډیو کته او پکې د ملک مشهرانو مو نو دغه د گنج بخش داتا چې ورته وایي داتا ورته دوی وایي نور امداد کوونکی مرسته کوونکی خو الله دی. نو د هغه دا قبر یې یو څو ورځې مخکې د هغه دا قبر یې د ګلابو په اوبو باندې وینځو. او د غریبانانو څه حالت دي، د غربت ته داسې خلک مري او دوی لګیا د قبر لامبوي. دا څو کالو دا سلسله روانه ده. نو دا پرې قبرونو مین دي. جوماتونه شړ پراته دي. جوماتونه چې د چا د ګلابو په اوبو وینځلي نه دي وینځلي. جوماتونو بجلي نشتي، اوبه نشتي، چټایي او قالین نشتي. او د قبر دا حال دی. زه یو پیر یو دربار ته ورغلی وم، هسې کله پاکستان کې مې مخې له راشي نو ورځمه حالاتو د کتو دپاره. نو په لاهور کې یو دربار باندې تېرېدو به زه دننه ورغلمه. نو دې قبر ته 4 سپلټیسیان لګېدلي قبر ته. او کم چې ورسره منجوران ناست وو ناولي غوندې کې هغوی ما ته وایي دا 24 ګنټې چېرېږي سیب ته وایي دا سټاټ وي وایي د غریبانو څه حال دی. او دلته مړي ته او د هغه قبر ته او د خاورو ډیري ته 4 عیسیان 40 ګنټې چېرېږي. دا حال دی. الله نه یره پکار دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قبرونه دا د منځونو او د تلاوتونو ځای نه دی. د تلاوتونو او د منځونو ځای خو ستاسو د کورونه دي. په کور کې به دی مونځ ونه کړي، په کور کې به سپاره ونه وایي، خو سهار به روانې مقبرې ته ځي سپارې به ځان سره راځي چې موږ ختم کړو. څه کوي موږ یاسین وایو، سورت یاسین وایو. او دا د خاورې به برابروي. او دا مړی زورور خوښ شي د مرګ نه بعد چې ژوندی و دا غریب قرضه په کار و 100 روپۍ دوله نه ورکوله. خو چې مړ شي بس بیا یې څوک پرېږدي نو په اوږه باندې چاته ته ماله راکړه او ته ماله قبر. لکه خو دغه سړی و چې ژوندی و غریب په ځمکه باندې را پرېوت او تاسو نه اوچته و. بیمار پروت و په کټونو کې چا ورله لاس نه وړلو. غریب سوال کو چا ورله څه نه ورکول. نن داسې خوږ شو تاسو ته. نو دا مطلب دی ولا تجعلوا قبري عیدا. او زما د قبر نه وایي میله مه جوړوئ. میله څه ته وایي؟ چې رش پکې ډېرې او چغې چغارې او دا مسلې مخکې تېرې شوي تفصیله ما بیان کړې وم دې کتاب کې. دلته ما فایده ذکر کړې وه چې ځي راځي خو میله شو نو فایده سره ووته چې د تلو راتلو سره ته میله جوړېږي. نو کې به څه بار بار به نه راځي. کله چې تاسو مدینې ته لاړ شئ نو سنت طریقه دا ده، د صحابه کرامو طریقه هم دا وه. نو لاړ شئ یو پیر دی قبر له، یو پیر قبر له ورشه او درود ووایه، سلام واچوه په ابوبکر او په عمر باندې بس. او دا سهار هم تله او ماښام هم تله او بیا روزانه د ترتیب جوړ کړی. خو میله دغه جوړه شوه که نه ته به کې هر سهار ولاړې زه هم ولاړم هغه هم ولاړلی دی هم ولاړ.
بیا هلته دا جړاګانې او چغې چغارې دې نه میله جوړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې به نه کوئ ښه یو سړی که اوس دا ووایي چې یا رسول الله زه درود له درځمه نو د هغې جواب کوي ګوره وصلوا علیه او درود وایې په ما باندې ښه یا رسول الله زه ځکه ستا قبر له ډېر درځمه چې زه هلته درود وایم وایي نه فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم تاسو چې کوم ځای کې هم یې ستاسو درود ما ته رارسي یو سړی په امریکا کې درود ووایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یو سړی د قبر په خوا کې ووایي دواړه یو شی دی رواه النسائي د حدیث امام نسائي راوړی وعنه رضی الله عنه دم د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي رغم انف رجل د هغه انسان پوزه دی په خاورو کې ککړه شي یعنی ذلیله دی شي ذکرت عنده چې زما تذکره د هغه په مخ کې وشي فلم یصلي علی او په ما باندې درود ونه وایي خیري چا کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي ورغم انف رجل او د هغه انسان پوزه دی په خاورو کې ککړه شي ذلیله دی شي دخل علیه رمضان د رمضان میاشت پراله ثم انسلخ بیا د میاشت ختمه شوه قبل ان یغفر له او الله پکې دی ونه بخو ورغم انف رجل او د هغه انسان پوزه دی په خاورو کې ککړه شي ذلیله دی شي ادرک عنده ابواه الکبر چې مور پلار ورته په بوډاوالي کې میلاو شو او احدهما یا یو پکې ژوندی و فلم یدخلاه الجنه او دی بیا هم جنت ته لانړ نو الله دې وي ذلیله کړي رواه الترمذي د حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی بوډاګان مور پلار چاته میلاو شي او جنت ته لانړ خو بدبخته دی که نه مطلب دا چې خدمت یې نه دی کړی دا مور پلار دا د جنت دروازې دي نو داسې خوشبخته او خوش قسمت هم شتي چې دا دوه دروازې ورته اوس هم کولاو دي او بعض هغه دي چې هغوی ته یو دروازه کولاو ده او بعض هغه دي چې په غریبانانو باندې دواړه دروازې بندې شوي دي څومره د افسوس خبره ده چې د جنت دروازې تا سره دي او ته بیا هم جنت ته لا نړې اصل په دې کې دغه مقصدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان ته خیرې کړي دي چې د هغه په مخ کې د پیغمبر تذکره وشي او درود ونه وایي وعن ابي طلحه رضي الله عنه ابو طلحه وایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ راغی زموږ خواله د مخ یې سي پړقېدو د خوشحالۍ نه ډېر خوشحاله فقال صحابه کرامو ته یا رسول الله نن ډېر خوشحاله ورته وی انه جاءني جبريل لاغلی زما خواته او راته وی چې ان ربك يقول ستا رب دا وی اما يرضيك يا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم ته په دې راضي نه الا يصلي عليك احد من امتك ستا په امت کې چې څوک هم په تا باندې درود وی الا صليت عليه 10 زب په لس رحمتون را ورومه ولا يسلم عليك احد من امتك او ستا په دې امتیانو کې چې څوک په تا باندې سلام وی الا سلمت عليه 10 زب په لس پیرې سلام وایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زیری خوشاله کړه چې یو پیر درود لس رحمتونه یو پیر سلام لس پیر سلام رواه النسائي والدارمي ده حديث امام نسائي امام دارمي راوړي وعن ابي بن كعب رضي الله عنه ابي بن كعب ده حديث اور ډیر ناشنا دی ډیر ناشنا وما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله اني اكثر الصلاه عليك یا رسول الله زبتا بني درود ډیر وایم فكم اجعل لك من صلاتي نو څومره درود ستاسو لپاره وایم یعنی دعا چې زه غواړم په تا زه ډېر درود ویم څومره پکې درود ویم وی ما ته وی چې ما شئت چې څومره غواړې نو وایه وی ما ورته الربع یا رسول الله څلورمه حصه به درود ویم 3 حصې به دعاګانې غواړم وی ما ته وی چې ما شئت ستا خپله مرضي ده فان زدت فهو خیر لک خو که دې ډېره کړه خبره نو بیا ستا دپاره غوره ده وی ما ورته چې النصف یا رسول الله نیم به په تا باندې درود ویم نیم به دعاګانې غواړم وی ما ته وی چې ما شئت ستا خپله مرضي ده فان زدت فهو خیر لک او که د دې نه دې خبره ډېره کړه یو ستا دپاره غوره ده
وی ما ورته فالثلثین یا رسول الله، یا رسول الله دوی سه به درود ویما، یوی سه به دعا غواړم. وی ما ته وی ما شئت ستا خپله مرضي ده، فان زدت فهو خیر لک، او که دې ډېره کړی هم خیر پکې ډېر دی. وی ما ورته چې اجعل لك صلاتي كلها، یا رسول الله یو صرف په پتا باندې درود ویما نه. الله اکبر. وی ما ته وی چې اذن یکفى همک ويكفر لك ذنبك. ابی بن کعب بیا خو ستا ټول غمونه ختم شو، هر ګناه دې وبخلی شوه. چې تصریف په ما باندې درود وی بیا خو ستا غمونه ټول لاړو ختم شو، بیا خو دې هر حاجت پوره شو او هر ګناه به دله الله وبخي. رواه الترمذي، د حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی. دا مسلې ما ټولې هغه اول په هغه فایدو کې بیان کړي. یاد دي ته که نه دي یاد؟ وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، فضالة بن عبيد وي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسو، اذ دخل رجل فصلى، یو کس راننوتو منځ وکړو، فقال نبيوي اللهم اغفر لي وارحمني، یالا ما وبخي په ما رحم وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عجلت ایها المصلي، ای غوښتونکي تعدیل وکړه، ډېره تعدیل وکړه. ولي؟ واذا صليت، کله چې ته لمونځ وکړې، فقعدت او بیا کښېناستې، دعا دې وغوښته، طریقه یې دا ده فاحمد الله بما هو اهله، ناول الله حمدونه او ثناګانې ووایه، وصل علی، او بیا په ما باندې درود وایه، ثم ادعوه، بیا دعا غواړه. فقال صحابي وي ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، بیا یو کس د دې نه بعد لمونځ وکړو، بیا یې لاسونه اوچت کړو، دعا یې غوښته، فحمد الله، ناول کار یې څه وکړو؟ د الله حمد یې ووایي. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بیا درود وی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورید، آواز یې ورته وکړو ایها المصلي، ای لمونځ کوونکیه، ادعو تجب، چې کومه دعا غواړې ویې غواړه، الله د لاسم قبلوي. طریقه یې زده کړې د دعاګانو. ها یعنې چې لاس اوچت کړې او ګورې یو ځي ته او بل ځي ته، بیا مخ له کړپ راواچوي او بیا راشي دعاګانې نه قبلېږي. لاس یې اوچت کړه، ول به د الله حمد او ثنا ووایې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به درود وایې، خپل عاجزي به الله ته راښکاره کړي، بیا څه چې غواړي الله به دله درکړي. رواه الترمذي وروى ابو داود والنسائي نحوه، ده حديث امام ترمذي وابو داود وامام النسائي راوړی. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه روایت وچی كنت اصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر معه، ما منځ کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابو بکر وسره او عمر رضی الله عنهما، د دواړو وسره. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه یاران دي چې اکثر به وسره وو. نو چې کله به هم څه تذکره راتله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ابو بکر او عمر وسره وو، هغه لاړ ابو بکر او عمر وسره لاړو، هغه راننوت ابو بکر او عمر راننوت. فلما جلست، وی کله چې زه کېناستم د مانځه نه بعد، عبدالله بن مسعود وی بدأت بالثناء على الله، اول کار مې دا وکړو چې د الله حمد او ثنا مې ووایي. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بیا مې درود ووایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. ثم دعوت لنفسي، بیا مې دعا وغوښته، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی سل تعطى، سل تعطى، غواړه غواړه الله دې لاسم درکوي، غواړه الله دې درکوي. رواه الترمذي، دا حدیث امام ترمذي راوړی. الفصل الثالث کې حدیث دی عن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من سره ان یکتال بالمکیال الاوفى، د چا چې دا خوښي چې د قیامت په ورځ الله د تله بالکل برابر وتلي او نیکیانې پکې ورته ډېرې زیاتې کړي. نو اذا صلى علينا اهل البيت، کله چې دی په اهل بیتو باندې درود وایي نو داسې دی وایي اللهم صل على محمد النبي الامي، یا الله په محمد باندې رحمتونه راوورې، النبي الامي، هغه پیغمبر چې امي دی، وازواجه امهات المؤمنین، او داغه په بیبیانو باندې چې د مؤمنانو میاندې دي،
و ذریته او داغه په بچو باندې و اهل بیته او داغه په کور والو باندې کما صلیت علی آل ابراهیم لکه څنګه چې تا د ابراهیم علیه السلام په کورنۍ باندې رحمتونه راورولی دي انک حمید مجید یقینا تستایلی شوی پاک ذات رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود راوړی دی خو سندن کمزوری دی ځکه چې په دې کې یو راوي دی حبان ابن یسار او هغه کمزوری راوي دی وعن علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه بخیل وی هغه دی چې زما تذکره د هغه په مخ کې وشي او بیا په ما درود نه وایي دومره بخیل دی چې د شونډې یو څو سیکنډو له نشي خوځولی یا ټول غټ بخیل ما په هغه فایدو کې دا ذکر کړی وه چې یو فایده دا چې د بخل صفت په دنه الله ختم کړي چې کله درود ډېر وي رواه الترمذي د حدیث امام ترمذي راوړی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه روایت ته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته څوک چې زما د قبر په خوا کې په ما باندې درود وایي نو زه ډایرکټ اورم ومن صلى علي نائيا ابلغته او څوک چې د لرې نه په ما وایي درود نو هغه ما ته را رسولی کېږي رواه البیهقي د حدیث امام بیهقي راوړی خو سندن دا حدیث ضعیف جدا دی ضعیف جدا بلکې بعض ورته منګړت ویلی ځکه چې په دې کې یو راوي دی محمد بن مروان او د هغه باره کې محدثین وایي هو کذاب هغه سخت دروغجن انسان نو دا حدیث یې د ځان نه جوړ کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډایرکټ درود اوري دا په صحیح حدیث کې نشته وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو وایي من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة چا چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو پیر درود وي صلی الله علیه وملائکته 70 صلات الله او ملائکه په ده باندې او یا رحمتونه وي د الله له طرف نه او یا رحمتونه د ملائکو له طرف نه په ده باندې او یا درود د رحمت دعا به دله غواړي رواه احمد د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی که یو سړی وي چې په دې حدیثونو کې ټکراو دی په هغه بل کې څو رحمت و لس په دې کې او یا دي څنګه نو موږ وایو چې الله رحمت پراخه دی مخکې او یا بیا څو شو مخکې لس بیا او یا شو وعن رويفع رضي الله عنه رويفع رضي الله عنه روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من صلى على محمد چا چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وی او دی وی اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه یا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له هغه ځای ورکه چې د قیامت په ورځ ستا په نزد ډېر نږدې ځای دی وجبت له شفاعتي زبر دې سړي سفارش کوم رواه احمد د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دوه حدیثونه دې باب کې پاتې وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل نخلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د کور نه راووتو نو د کجوري یو باغ ته ننوتو فسجد هلته سجده ولګوله فاطال السجود ډېر اوږده سجدې ولګول حتى خشيت ان يكون الله تعالى قد توفاه وی زه په یره کې شوم چې الله تې ساه واغستو کس فجئت انظر نو زه پسې رالم کتو مې ورته نو فرفع رأسه نو خپل سر یې راوچت کو وی ما ته یې وی چې مالکه څه چلو شو وی ما ورته خپله خبره وکړه چې یا رسول الله ویرېدم رالم وی ما ته یې وی چې دا ما سجده شکر ولګوله د شکر سجده وه دا دومره اوږده ولې وی ان جبریل علیه السلام قال لي جبریل لا پسې راغلی و ما ته یې ووی الا ابشرک زیری در نه کم ان الله عز وجل يقول لك الا تتداوي من صلى عليك صلاة چا چې بچا باندې درود چا چې پتا باندې درود وي صليت عليه زب پاغه باندې رحمتون راورو ومن سلم عليك سلمت عليه او څوک چې پیغمبر پتا باندې سلام وي زب پاغه باندې سلام وایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ډیره خوشحالۍ نه د سجده ولګوله رواه احمد د حدیث امام احمد راوړی او داسې مخکې تیر شو موږ سره او اخرنی حدیث وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه روایت ته
وی چې ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا چې ده دا د اسمان او د ځمکې په منځ کې ولاړه ده او ځوړنده ده، نه قبلیږي، بر اسمانونو ته نه خیږي. لا يصعد منه شيء، هیڅ شی ته بر نه خیږي، حتی تصلي على نبیک، تر دې چې په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې درود نه ویلي. په کومه دعا کې چې درود نه وي هغه دعا اسمان ته نه خیږي، یاد یې ساتئ. رواه ترمذی، د حدیث امام ترمذی راوړی دی او سند حسن درجه کې دی. دا هغه فضایلو او مسایلو چې د درود سره تعلق ساتي. الله سبحانه وتعالی دې په موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله باقي چې کوم مسایل دي د درودو نه بعد بیا دعاګانې غوښته او بیا د سلام ګرځولو مسله او بیا د ذکر و اذکار مسله او بیا د نفلي منځونو او د نور چې څومره منځونه دي د هغې مسایل به تفصیلا راځي په خپل ځای کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.